باچا سلامت تشریف راوړو. داسې کې باچا د خیال به کوه چللو مسلمانه د یخنۍ نه دې مړ کړم مړه نه دې مړ کړې ده دا شي زما هغه یخني ده ته یې ورسره ووایې نه ته دې اوس یاد دی وایي داوام یې کوم چې د اواز کمزوري دا څه څه یم دا غاجه مې څه وایي غلی شه مسلمان یم دا شي زما وکړه مانا نو لږ په مزه وایه باچا صاحب څه کوم خو نه یم ما ته پته ده چې کوم نه خو موږ دې د یخنۍ نه مړه کړو نو مړه هلکه ورشه بس ته دا دربار شروع کوو دا کسان راغواړه زه داسې ستړی یم والله بیا به لږ خوب وکړم ورشه شابه نو اوس یې وګورم که نه باچا صاحب باران خو نشته خود نشته ما ته هم پته ده چې نشته دی هغه خلک راغواړه مړه دا هم څه په مصیبت باندې سر دی سړیه ښه داسې وایه او که نه مړه ځان نه دې سم دغه احساس کړی دی راځئ جی راځئ سلام علیکم باچا سلامت باچا صاحب یاد کې خوږېږي چې داسې مړه دا د باچایانو یو خپل رول دی مړه نو ته اوس په څه کوي وایه که نه غریب سړیه څه دې راوړي زموږ دربار ته باچا صاحب زموږ یو مسله ده د ګرانۍ په دغه کې وایه څه مسلې دي چې زه ژوندی یم نو غمونه څه لګي باچا صاحب تاسو خو د هر څه ډېر ګران کړي دي که نه څه مسله ده ته خپله مسله وایه نو زه به دې ګرانۍ په دې دغه کې راغلی یم دې وړو ته وګوره غوړو ته وګوره دې هر څه ته وګوره څومره ګران دي دې نو څنګه ورته وګورم ته راته وایه زه به ورته ګورم نو ته یې وینې نه چې دا هر څه ګران دي چې زما لیدلی نو خو سم کار وکړه نه څه مسله ته ما ته ووایه وختي مې یو دوکان والا راورغلم 10 روپو بلې مې دې غوښتل یو ټک یې راکړه راویشړلم ډېرې ښه وکړل د 10 روپو نن سبا پلي کېږي مړه ته خو د دې مخ ته ولې په مخ کې مې څه شل دي نوره مسله وایه د 10 روپو پلي نه کېږي ولې نه کېږي موږ غریبانان خلک یو 10 روپۍ دي را سره تاسو خو باچایان خلک یې تاسو سره جیبونه ډک نو چې غریبانان خلک پلي نه خوري ښه هغه وچې روټۍ کړپوي ولې نه خوري ما ته پته ده وچې روټۍ کړپوي دا یوازې تاسو له ښه دي باچا صاحب روټۍ ولې راوړم نه مه راوړه باچا صاحب خبرې خو ډېره ښکلې وکړه روټۍ دې راوړي که نه زما په دربار کې قرغان هم روټۍ نشي خوړلی او تا زما په دربار کې ګستاخي وکړه پسه دې باچا صاحب باچا سلامت دی نو چای به پیوس تو کنه که روټۍ نه وي جوسیان دی نو مسلمانو دا ټول خلک مې دله ماړه نه کړه په خبرو باندې ته بس غلی شه مړه غلو مېلمه وه او غلو ما ته پته ده غلو بس د خدای خاطر وکړه لږ غلی شه وایي د یخنۍ نه دې مړه کړلو دا مړه بس باچا ستا علامت وایه بچي ستا څه دي څه دې راوړي دي زموږ دربار ته باچا سلامت زموږ یو ډېره غټه مسله ده حکم کوه بچي حکم کوه باچا سلامت زما چرګ انډه راچی دا خو تا ډېره سنګینه مسله راوړې ده بچي زه به پرې لږ سوچ وکړم باچا صاحب څه وایي چرګ را باندې وخوره مړه لږ صبر وکړه دا خوله دې لږ ونیسه سنګینه مسلې راوړې ده سړیه نو په خوله به یې وخوري که نه چپ ها بچي ستا مسله حل شوه ښه داسې کار به وکړي ته به یې د چرګ له چرګه واخلي بس دا به بیا بلکل د انډو مشین شي ما ته اندازه ولګي زه به یې ورسره وخورم مړه نو بس دا خوله دې ونیسه کېنه په دې خوله ته د لاس دمه باچا سلامت اشرفۍ نشته په څه والو چرګه والا بچي غم مه کوه د اشرفو منځ ته بوجۍ ډکې دي نه رښتیا بوجۍ ډکې دي هغلته پرتې دي ته زه ستا مسله به حل شي ښه هلته خو څوک نشته مړه بس ما ورته وویله که نه نو ته مړه نو بس ستا مسله حل شو ښه به چې ده ته ورتلی شي باچا سلامت ډېره السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام باچا صاحب پاسه جوړې کټمنو چې چلې ښه زما په سترګو ویني دا مخامخ نه دي دا سړی را نه دی دربار ته هغه راوړو مړه غلی شه ما درته وختي نه وایه بچي څه دي
داسې دا خو ډېره بلکل دا بلې نن سنګینه مسله ده داسې کار وکړه بچي بس تا ته زه یو اسانه طریقه ښیم دې خپو پسې وله پټاخۍ وتړه پټاخۍ به یا ته پېژنې یا به نه پېژنې هغه څه شی ورته وایي هغه بمونه پسې وتړه والله کې به یې په سترګو نو بس نه به یې لیکنه ځکه خو درته وایم که نو بس چې مړ ته وله ورکړو بس یو ډز به ناره کړي تر هومره به نه راکوزېږي بچي نو مړه به شي که نه نو خود به نه شي نو بیا خو به ته مرې نو او ته به ژوندی ګرځې زه در سره نه ځم هلکه ته دې وسیان دی وایي ته در سره نه ځم تا نه بوځم تا نه بوځم بچې ستا مسله به حل شي بس سبا یې پسې بمونه وتړه زه ته قسم خورم که په سترګې م زمونږ سره د دنیا شپۍ دي ښه سبا به درنه در ولېږمه نو داسې درنه راولمه نه نو ته زما په دربار کې ګستاخي کې که نه مېړه ورک شه یار دا سړی وباسه یار نو دا څه ته نیغ خو ویشتې به دې وپې که دا دی جمع یا پروردګاره زما دې وزیر له خو لږه پویه ورکړي دا د پومه میاشت دا ماته دقه شان برګوز دی دقه شان برګوز دی یا الله نو بس په خپله پېږي د پومه میاشته د پومه نو باچا صاحب زما پوزه خو شته نو خود شته خو داسې لاس پې کېده وه څنګه چل دی وایه که نه الله خیر الله خیر ته وایي خیرات له راشه صبر وکړه لږ صبر وکړه څه مسله ده باچا صاحب مسله داسې ده که نه چې کور ته لاړ شم مزۍ ده نه ټماټر شته نه پیاز شته نه الوګا شته نه باتینګل شته صحیح ده که نه او به چې کور ته لاړ شم نو بس کار روزګار مې داسې دي او بیبي او بابا مې راته بس لګیا وي نو دا خو ښه خبره ده مسلمانه ستا خو دا شکل کباړ راغونډولو ته ساز دی ستا نه ښه ښه ځوانان لګیا دي کباړونه راغونډوي چپس خرڅوي ته یې هم راغونډوه که نه ولې په تا څه شړق راپرېوتی دی پاسه مړه باچا صاحب داسې کار دی که نه چې ته ماته پخواني کباړي تېر شوې پوهېږې که نه غلی شه ګستاخه تا ته زه کباړي ښکارم نن دې دا خبره وکړه که بیا دې وکړله نو دې ته وګورې غلبېل غلبېل به نو باچا صاحب هغه نه خوري کباب به ولې راوړو که نه چای به ولې راوړو چیلې به ولې راوړو لم به ولې راوړو مړه منډه بې عزته کړو تا هغه شان دې ده ته کباب به ولې راوړو دا خو دقه شان ښه دی مړه هیني ویم چې صفا خبره کې که نه نو باچا صاحب پرې ولګېدو باچا صاحب باچا صاحب څه چل باچا صاحب سخت هلکه څه شو څه شو سړی څه شو باچا صاحب راپاسې څه شو او راپاسېدم هغه سړی څه شو سلیه مړه هغه سړی څه شو مړه مسلمانه کې دي دا سر د نه دنګو مه ګورې هغه خو لاړو بس 500 شپۍ دي چې هر ځای کې دا سړی به ماله راولي اوزه ورکې ولا اوزه د ته ماله دا سړی را پیدا کړه اوزه شبه الله وای خدایه توبه وای 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 باچا صاحب اور ځای کې مې اعلان وکړو نو بس پته نه لګي نو کسان ورپسې خواري دي ښه دې وکړه دا به ضرور راولي ګورې ښه چې ګورې دلته پاتې نه شي نن به راولي نو ما ښځو ته خو نه دي ویلي چې سړو ته مې ای ته مولا دې په دقم د بم باندې وله مسلمانه خوله دې راله ماته کړه هلکه دا هغه مردکي نه دي په باچا سلامت چې اعلان کړي دي خبره وره چې پرېږده خبره کوم ته لاس پرېږده داسې کار دی هغه بل دي خدایم تباه و برباد کړی تشیم راله خوږ کړل څنګه به راله بچي ویم باچا خاص سلامت 500 اشرفې اعلان کړی دی څنګه به راسره اعلان ته یې ما اورېدلی اعلان ته یې ما اورېدلی
هی ویم څه ښکلی وختونو څه ښکلی وختو څه وخت و؟ به داسې غنمتې مونیسه ویم دې ښکلی وختو چې هغه ټماټر ارزانو دا منې وایي خواله ټماټر او ټماټر بل څه خبره دې نشته وای هغه سل خودی خو صدا وکړه څه دې څه دې سل خودی یا بابا پټولې تاسو هلکه دلته باشا خو دې نیکه ولاړو ده هی ټول ګمې نه خراب کېدل تا څه دې د باچا د یو تخته جما باچا دې نو تختی دي او کدا دا دې شوې څنګه تخته دې سجل بسې حوصله وکړه حوصله خپل کور ته لاړې دلته دا پسې شوک هم نشي راتلی ښه او ایا ویم بابا ته دې خیال دی وی حوصله وکړه ویم بابا غونډه باچا یې راپسې خوره کړې ده ډوبه شم دا ټوله بچه یې تا پسې راخوره کړې ده ویم بابا څه دې مله سجلېږې سر ښودلو ویم بابا چې څه ډله شو ما وی کو په کونټه مې وخی نه مله په کونټه دې وخی وزیران د بسلامن دې ویلېږه مه بچي ستا پلار چې کوم دی پخوانی بهادر سړی و هغه بلا جنګونه مې ګټلي دي داسې خو ته مه وایه که مشرفې دې ناست یا بابا ما ته خو تا ویلو چې ستا پلار ډېر بهادر و ویم بلا جنګونه یې ګټلي دي کنه ته وچه کنه پلې راواله چې زه بس شابه زه پلې راواله پلې شابه زه راواله وسه سبا کدی ته ولا ملي د دې کوم بچي ها کوم کوا دې کوته ته ولا ټول نه تیرا ما ته پتا ده چې پلان مې باجا سړی ادا به سبق په بچو ته لا او په بچو ته لا سړی دې کټ په بچو ته لا په بچو ته په ځو کې ویم دام څه ته کو بابا دا خو نشي تاول کېدی راشه کنه بس وای مته چې بچي تاسو وی ما دعوی کنه بچی غیلان ما موریدو پنځه سوه سپینه مې د باندې خدای باچا سلامت ایا بابا ویم تا موریدلې دي ویم زه خو ستا زوی به کنه ویم زوی ناخلې او اشرفې علي ویم دا زوی خو به دې چاته په کار راځي کنه زمکه دا جوړاګانې مه کوه 500 اشرفې دي د لږ هم ترې خېټې نړۍ شي ویم بیبي زه به زه د اشرفې راوړم خو ما پرېږدې څنګه څه خو دې زه د اشرفې راوړم سړیه السلام علیکم ولکم خیر ولکم زه د اشرفې راوړم ما تا اوسه پورې تا یوه اشرفې اوسه پورې پیدا نه کړه نو ته به چې کوم دی ما اشرفې بچلو کوده تا ټماټر نه اوسه پورې ټماټر نشته نو څه راوړم ای څه خو دې نشته 500 اشرفې خو دې دي بابا ویم پرېږدې نه کنه پرېږدې نه پرېږدې چې دا بوج ولا شبا نه به مې غواړي چې کوي مال بچا پیدا کوي پچیکا نه بابا سما سره خو دې دی دا سړی به نن راولي او کلا دې نه وسو څرګند دی نو بس نو د کوڅې بابا وجا علامت وای څه دې مې نه راوستو دا باچا خو درې چکې ناستې دا اوکې دا بوجه دوليسا مصطفى دوليسا تختي مالا دوليسا تختي باچا شیبو لما زمونږ د اشرفو به څنګه چلي تاسو له بازار څخه پیدا کم کنه دا غټکارو کو چې دا راورته نو اوس کومه کنه لکه صبر وکړه چې سره خو خپل عمل وکم دا به خو دې نه پټ کړی ته وځو ګورنو نه نه لیکا بیبي وځي څنګه وایي باچا ska alamat o ama ka koche kam di kana la ka boje na da lawli pa shike wudu اشرفې کنه هغه تدخل من اشرفې دي 500 اشرفې دي تلګو بابا څنګه تاسو ته څه کوم دي تمشي ته خلل يا استاد راشه کوم دي بيدوسګاله مال د دې شوی وځي خلاص دې ودی متای سمونه اشرفې چپ بس انا بدل ازوج خپل عمل کوم او کا باچا شه بابا په ته دوکا بیبي بنت کیا وای مې راځي وای باچا شه کوي بس کوي باچا وای دې کیا یا سړیه اما پکې نه وځني باچا صاحب دا چشمه واچو ما لاندې
ده نخري نیولې ده چې کله هم بیا دربار ته راځي زما په دربار کې به نسوار نه کې او چې نسوار کې نو هر سهار به برش لګې برش وته هوا نڅا خو د خفیونه سره که ده دا خو پښتانه کوي داسې وې Ha 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 ha!